باب د قراءت د مراتبو په بیان کې. قراءت درې مرتبه لري. اول تحقیق. په لغات کې مبالغه په ورکولو د انجام د یو شي کې په حق د هغې کې دی، پرته د زیادت او نقصان څخه. او په اصطلاح د قرآ کې ادا کول د حرف دی. په کولو د اشباع کې مد، قصر او تحقیق د حمزه، اشمام، اتمام د حرکاتو، وقف وغیره. تحقیق نوعه د ترتیل څخه ده. او تحقیق مذهب د حمزه او ورش رحمت الله علیهما دی. دوهم تحدیر. او تحدیر په لغات کې اسراع او تیزی ته وایي. او د قراءت د علماو په اصطلاح کې عبارت دی لوستل د قرآن کریم په تیزی سره، په مراعات کولو د مد، قصر، وقف او غنه. او په دې قراءت کې د احتراز وشي د لرې کولو د اواز د غنه. او بل دا چې د قراءت د ترتیل څخه خارج نشي، ځکه چې که د حد د ترتیل څخه خارج شي بیا نو په هغې صورت کې قراءت صحیح نه دی. لکه څرنګه چې امام بخاری رحمت الله علیه روایت کړی دی: أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال: هذا كهذ الشعر. ترجمة: یو سړی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه تراغی او ویل چې نن شپه مې قرآن کریم په یو رکعت کې ولسته. حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه و فرمایل ویل دا قراءت ستا داسې قراءت دی لکه څوک چې ویښتان قطع کوي. دا ویښته د قطع کولو څخه د هغوی مطلب دا و چې یعنې حرف ته سر ته نه دی رسولی، او داسې دې کړي دي چې حرف دې په نیمایي کې قطع کړی دی، یعنی حرف دې تر حرف نه دی رسولی، حرکات دې صحیح نه دي ادا کړي. یعنی په معنا د دې چې دا ویښته خو همیشه داسې ځان لري چې د بیغ نه تر سره پورې ثابت وي. نو د قطع کولو د ویښته نه مطلب دا و چې تا چې په تیزۍ سره لوستی دی نو دا حروف دې ټول قطع کړي دي لکه ویښتان، نو دا قابل د قبلولو نه دی چې تا لوستی دی. د تحدیر قراءت مذهب د عبد الله ابن کثیر او ابو جعفر رحمت الله علیهما دی. دریم تدبیر. عبارت لقراءت څخه دی چې په مابین د تحدیر او تحقیق کې قرار لري، او د اکثر ائمه څخه هم دغه قراءت وارد شوی دی. علماو اختلاف کړی دی چې ترتیل سره د قلت د قراءت افضل دی یا کول د تلاوت سریع سره د کثرت د قراءت. بعض علماء ویلی دي چې کثرت د قراءت افضل دی، او دغه حدیث شریف دلیل راوړی دی. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ترجمة د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کڅوک یو حرف د کلام د خدای څخه تلاوت کړي نو د هغه د پاره اجر او نیک بدل دی او دغه بدل لس چند دی. نو وایم چې الف لام میم یو حرف دی بلکې الف یو حرف دی لام یو حرف دی او میم یو حرف دی. یعنی په مقابل د تلاوت کولو د یو حرف د قرآن کریم کې یعنی کامغه یو حرف تلاوت کړي الله جل جلاله د یو حرف په مقابل کې مسلمان ته لس چندنې کې ورکوي. او د علماء بل ډلې ویلي دي چې ثواب د ترتیل باوجود د کم تلاوت د کولو زیات نسبت پدې چې تلاوت سریع وکړي سره د کثرت د کولو د تلاوت یعنی سره د کثرت د کولو د تلاوت په معنا ده دی چې دی یو څل نفر به سریع ویلی وي او ډیر به ویلی وي خو دی بل به کم ویلی وي ولې ترتیل به ویلی وي د دغه چې کم ویلی په کراره لوستی دی د دغه ثواب زیات دی د هغه څخه چې یو شل سپاری ویلی دي او بل نیمه سپاره. نو د دغه سړی چې دا نیمه سپاره لوستی ده په ترتیل سره د هغه نه چې شل سپاره لوستی وي په سرعت سره د دغه نیمه سپاره په صحیح ویلو کې ثواب زیات دی او دا قول راجح دی ځکه چې مقصود د قرآن کریم د لوستلو څخه فهم او دانش او عمل کول په هغه دی یوها او په هغه پوهیدل او بیا په هغه سره سره عمل کول دي او ترتیل وسیله په تدبر او تفکر په پوهیدلو او معنا د قرآن کریم کې دی لکه څرنګه چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایلی لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله حذرمة. ترجمة كسورة بقرة أو سورة آل عمران بترتيل تفكر أو تدبر سرى تلاوتكم بهتر ګڼم دغه تلاوت د هغه څخه چې تلاوت کوم تماما قرآن کریم لره په عجله او سرعت سره. او په دې حصہ کې هم دغه رنګ د حضرت مجاهد رحمت الله علیه څخه سوال وشو په حصہ د هغه دوارو اشخاصو کې نه د هغه دوارو نفرو کې چې یو سوره بقره لوستوا او بل یې یعنی په یو رکعت کې سوره بقره لوستوا او بل یې په یو رکعت کې سوره بقره او سوره آل عمران لوستیو. نو په دې حصہ کې حضرت مجاهد رحمت الله علیه او فرمایل
هغه سړي چې په یو رکعت کې د بقره د سورې تلاوت تنها کړی دی نسبت په هغه سره چې بقره او آل عمران لوستلی دي د هغه څخه د دغه تلاوت صحیح دی. او ډیرو کسانو د سلف رحمت الله علیهم څخه د اول د شپې نه تر د سحر پورې یو تلاوت یعنی یو آیات به تلاوت کاوه چې هغه صحیح کړي او صحیح ولولي. حضرت ابن کعب رحمت الله علیه فرمایلی حضرت ابن کعب رحمت الله علیه فرمایلی دي چې سوره زلزال یعنی اذا زلزلت الارض او سوره القارعه دا زما د پاره د اول د شپې نه تر آخر د شپې پورې بهتر دي چې دغه سورتونه په تفکر او تدبر سره تلاوت کم د دې څخه چې په سرعت سره ټول قران کریم ختم کم. یعنی د هغه ټول قران کریم نه ماته بهتر دي دغه دواړه سورتونه چې دا په تفکر او تدبر سره مالوستي وي او که ختم کم ټول قران کریم نو په دې کې کوم ثواب فائدہ نه ګورم. نو تاسو وګورئ چې د سرعت او د هغه قران کریم څومره فرق دی چې قران کریم په تفکر او تدبر سره لولي نو څومره بهتره ده چې سرعت هیڅ پکې حساب نه دی. نو بعض کسان چې په قران کریم کې سرعت کوي یعنی داسې کوي چې بعض کسان سرعت سره کوشش کوي چې شل سپاره ولولي لیکن نیمه سپاره چا چې لوستي وي هغه به بهتر وي په تفکر او تدبر سره. نو تاسو پوه شئ چې د قران کریم تعلیم ډیر ضروری دی نه د هغه تلاوت کول په تیزی او په وړاندې تلو سره. نو بعض کسان وسره پیدا شوي دي او داسې وایي او حکم هم دا کوي چې نه چې تا ته تکلیف نه وي بهتره دا ده چې ته ګوته په قران کریم باندې کېده په حروف ګوته کدا او مخ کې ځه نو چې په څه پوه نه شي دا هغه نه فائدہ څه یو حرف بهتر دی د هغه څخه چې په زرګونو کرته په ګوته باندې قران کریم ختم کی ځکه چې قران کریم د فهم او دانش لپاره راغلی دی یعنی د پوهې د زده کولو لپاره راغلی چې قران کریم کې پوهه حاصل شي. امام ابو حامد غزالی رحمت الله علیه فرمایلی پوشا چې ترتیل نه تنها د جهت د تدبر او تفکر په معنی د قران کریم کې مستحب دی بلکې په خاطر د تاثیر د هغه پسړه کې نسبت په قراءت سریع قراءت او عجله ځکه چې یو عجمی چې معنا د قران باندې نه پوهیږي نو د هغه د لپاره خامخا ترتیل مستحب دی. باب دی په بیان په فضیلت د تحسین صوت په قراءت سره. د اواز تحسین په قران کریم کې په قراءت سره مستحب دی ځکه چې په کوم وخت کې چې قاری خپل आवाज په قراءت کې خکوي یو ښه تاثیر د اوریدونکو په زړونو کې پیدا کوي او د आवाज خایسته کول د لوی تاثیر د پاره د جذب کولو د خلکو په دین د اسلام کې دی ځکه چې اکثر د صحابه کرامو نه کله چې قران کریم واوریدو نه ایمان راوړو چې لدی جملې څخه کولای شو چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نوم واخلو نوموړي چې کله د خپل خور په کور کې د طه سورت واورید د هغه حال بدل شو او د قران په اوریدلو سره ایمان راوړ او هم دغه رنګ
حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه مشرکینو په حرم شریف کې د لمونځ د کولو څخه او د आवाज جګول په قران کریم سره چې ابو بکر صدیق کول منع کاوه. ځکه د دې په خاطر چې ویل د چې دا قران کریم لولي خو مردم متوجه کیږي او ایمان راوړي. د دې په خاطر چې قران کریم په نفوسو کې تاثیر ونه کی او ایمان را نوړي. ځکه چې نغمات د قران کریم باطنی حواسو ته نقلیږي او همدغه رنګ حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه کله چې هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قران کریم قرائت واورید فورا خپل اسلام اعلان ک او आवाज پورته کړ. یو د معاصرینو د امام شافعی رحمت الله علیه ویلی دی چې امام شافعی رحمت الله علیه ډیر خوش आवाज و. هغه چې هر وخت په قرائت شروع کوله نو خلق به په جړا شول او بعضې به بېهوشه شو. لکه بله د حسن د صوت د هغوی څخه. او امام ابو محمد عبدالله بن علي بغدادي رحمت الله علیه معروف په سبط الخیاط د المبهج د کتاب مؤلف هغوی د یهودو او نصاراو جماعت په اوریدلو د قرائت سره مسلمانان کړیو او په ډیرو احادیثو کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه په دې مورد کې روایت شوی دی چې د هغې جملې څخه څو حدیث ذکر کوو. عن ابي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا رواه ابو داود. د ابي لبابة رضي الله تعالى عنه څخه روایت شوی دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل څوک چې په خپل आवाज سره قرآن ته خایست ورنکړي هغه زمونږ د جملې څخه نه دی. او په بل حدیث کې ارشاد فرمایلی حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد في القرآن حسنا. ترجمه خایسته کړئ قرآن لرا په خپلو اوازونو سره. خامخا خایستوالی د اواز خایسته کوي قرآن لرا په خایسته اواز سره. او په بل حدیث کې فرمایلی دی زینوا القرآن بأصواتکم یعنی خایسته کړئ قرآن لرا په خپلو اوازونو سره. د دې څخه دا مطلب راوتی شي چې قرآن څرنګه په خپلو اوازونو سره خایسته کړو باید چې خپل اوازونه هم په قرآن سره خایسته کړو. ځکه چې په قرآن کې په هغه قواعدو د تجوید سره چې आवाज استعمال شي نو په خپل قرآن خایسته کوي اوازونو لره. خدا سے نشي چې سازش د قرآن لره په आवाज کې وشي یعنی دا سے د قرآن لپاره سازش وشي چې فقط څه چې وویل خو आवाज خایسته کی. نه، په قرآن کریم کې په خپل احکام د تجوید چې دي دا په خپل داسې د قرآن کریم جوړ شوی دی د خدای په حکم سره چې دغه قرآن په خپل اوازونه خایسته کوي. نو لکه څنګه چې وایي چې زینوا القرآن باصواتکم
تاسو قرآن په خپل اوازونو سره خایسته کړئ وزینوا اصواتکم بالقرآن نو تاسو خایسته کړئ خپل اوازونه په قرآن سره داسې بنوي چې سازشي आवाज وي یعنی قرآن چې خول ولو اوازونه هم خایسته کوي او همدغه رنګه په بل حدیث کې داسې فرمایلی لكل شيء حلية وأن حلية القرآن الصوت الحسن ترجمه د هر څه لپاره غاڼه ده او غاڼه د قرآن لپاره خ आवाज ده باب په بیان د عیوب د قرائت کې بدعتونه چې بعضی بدعتیانو په دې زمانہ کې په قرآن کریم کې پیدا کړی دي ډیر دي چې دغه عیبونه په قرآن کریم کې جائز نه دي بلکې حرام دي او منګه بعضی د دینه درته یادوو ترعید هغه دی چې قاری خپل آواز لکه بلا د سردی یا لکه هغه ته چې درد رسیدلی وي په قسم د رعد وکي یعنی په आवाज کې یو نوع لرزه پیدا کی قلقله عبارت دی د مبالغه څخه په قلقله کې لکه څرنګه چې ساکن حرف متحرک شي د حرکتونو اشباع کول په داسې شان لکه چې د حرکت څخه مد تولید شي څرنګه چې ډیر خلک په دې کار مبتلا دي مثلا حرکت د ضمه د الحمد د دال داسې ادا کوي چې د هغه حرف د دال څخه الحمدو جوړوي یعنی نو وایي چې الحمدو داسې وایي چې الحمدو تقطيع الحروف عبارت د قطع کول د بعض حروف او د بعض نورو زنه دي لکه څنګه چې څوک سکته کوي څرنګه چې مولا علی قاری رحمت الله علیه په خپل کتاب منح الفکریه کې داسې ذکر کړی دی ترجمه هغه څه چې د جاهلانو په ژبه د قرآن کریم کې مشهور دي چې په سوره فاتحه کې د ترکیب کولو د څو کلمو په څو ځای د قرآن کریم کې د شیطان نوم منځته راځي چې دغه عمل د دوی یو فاحشه خطا او قبیح اطلاق ده او همدغه رنګ کول د سکتې په هغه حرف چې دال د الحمد دی او کاف د ایاک دی او مثالونه د صریح غلط دي او اختیار کون کې د دې عمل ترکیبات د دلیل حراب کیوم کنع کنس تعل بعل دا نمونه دوی د شیطان نمونه بولی نو دوی وایي چې ګنې دا نمونه د شیطان دی او په دې الحمدو کې د داسې وشي چې ګنې الحمدو لله رب العالمین یا وایي چې مالک یوم الدین دا ټول زیادت د حروف دی او دلته حرف نه دی بلکې حرکات دي نو حرکات بدلول په حرف سره دا خو عین جرم دی یا وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین دا عمل د دوی باطل دی او باید داسې ونه کړي نو وایي به الحمد لله رب العالمین
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. مثلا په الحمد کې سکته کوي چې په لله کې وصل نشي، ځکه چې وایي چې د وصل د دې دواړو کلمونه دلیل منځ ته راځي، او داسې کلمات په ګمان د دې جاهلانو داسې فکر کوي چې دا د شیطان نومونه دي. او فرضاً که دغه کلمې د شیطان نومونه وي، پس په وسیدلو د نومونو د شیطان، پس وسیدل نومونه د شیطان په قرآن کریم کې څه نقصان ده؟ ځکه چې دا نو کوم پټونه خدای نه کوي چې ګنې د شیطان نوم ظاهرا نه وای ذکر کړی، همدغه رنګ خو په ټول قرآن کریم کې د شیطان نومونه